السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى دا فیصله ده چې دا کمی ساګانی زموږ په جسم کې دنه دي او دا روح بګی چلیږي، دا به ورځ د جسم نوځي او د جسم بیا په آرام شي. الله پس ملک الموت راولیږي په دې ملائکو کې، نو د پیدایش په وخت کې پس یو ملک را لګلی په ملائکو کې، او بیا د مرګ په وخت کې پس یو را لېږي. د هغې نه بعد بیا بله زندګي شروع شي، لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی دا خبره ځای په ځای کړې په قرآن کې او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې بیان کړې. دغه آخرني وخت مرګ ویل کېږي، او د نیکانو خلکو سوچ او غم او هم او فکر هغه دغه وخت سره په کوم وخت کې چې دوی رب العالمین ته مخامخ کېدو له ورځي. ځکه چې العبرة بالخواتیم اعتبار خاتمې لري. نو د نیکانو خلکو ملاګانې چې ماتې شوي دي، نو هغه دې خبرې چې په کوم وخت کې دوی رب العالمین سره ملاقات کوي چې په هغه وخت کې به څنګه په دغه ټیم کې به الله سبحانه وتعالی په چا رحم وکړي، نو قدمونه ورله مضبوط کړي، نو څوک به کېدای شي والعیاذ بالله چې په دغه ټیم کې وښویي. دا ټوله زندګي چې رب العالمین موږ را کړې ده یو موقع ده، موقع د دې لپاره چې موږ به جنت وګټو، موقع ده د دې لپاره چې موږ به جهنم نه بچ شو. نو چا چې د دې موقع نه فایده اخیستې ده خوشبخته انسان دی، او چا چې د فایده نه اخیستې او د وخت په ګناهونو کې او د الله په نافرمانیو کې تیر کړی دی، نو دغه انسان دی چې د آخره خاتمه خراب شي. او د دې خاورونو لاندې دومره حسرتونه پراته دي، خو موږ یې اورو نه. د دې خاورونو لاندې که چېرته اواز راتلی نه موږ اورېدلی چې دوی څنګه حسرتونه کوي. نو هوښیار انسان هغه دی چې د ځان سره حساب کتاب وکړي مخکې د دې نه چې د ده سره حساب کتاب وشي. د هوښیار انسان او د خپلو ګناهونو نه یېرېږي، دا مؤمن یې مخکې د دې نه چې د ګناهونو د لاسه دی تباه شي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی، امام بخاری راوړی، ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. مؤمن ته خپل ګناهونه داسې ښکاري لکه دی چې د غر لاندې ناستي، د غر په خوا کې ناستي، یخاف ان یقع علیه، نو دی بس په دغه یره کې چې دا غر په دغه دی راولېږي او دغه دی راولېږي، نو دا غر د ده ګناهونه او دی سره په خوا کې ناستي، د خپلو ګناهونو نه یېرېږي. دا د مؤمن شان دی او دا دغه طریقه ده. وان الفاجر او فاجر انسان چې ګناهګار يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. او فاجر او فاسق انسان تخپل ګناهونه دي ښکاري لکه یو مچ چې راشي او په دغه باندې کینی په دې پوزه باندې او دې په لاس باندې دي چې ګیا پاسي وي، یېرېږي نه چې ما ګناه وکړه. بلکې که ډېر غټ کارونه وکړي، د الله سبحانه وتعالی نافرماني پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ورته چې وړوونته کې خبره ښکاري. نو بالکل همدغه مثال دی چې په دې روایت کې چې د انسان په پوزه باندې مچ کېني، څه غټه خبره خو نه غلاس داسې کېږي مچ پاسي که نه، خو مؤمن ته خپل ګناهونه چې دی نه هغه غټ ښکاري. او مؤمن همیشه د غسود کی چې
اخره خاتمه به زما څنګه په کوم ټیم کې چې رب العالمین ته مخامخ کیم چې هغه وخت به څنګه اخره خاتمه د دې مبارک چې کلم بس کې نو دې ته د کوم مؤمنانو چې زړونه ژوندۍ د هغوی د زړونو ته ودرېږي او هغوی دې ته په ډېر سوچ کې شي او په فکر کې لاړ شي ځکه چې دا خبره د انسان د اخري هغه نتیجې سره تعلق ساتي کومه چې اخري مرحله ده د دنیا چې د موږ چې ژوند تېرو د یو کتاب دی دا اوس موږ یو کتاب لیکو اخري وخت چې موږ مړه کېږو دا د کتاب اخرنۍ پاڼه چې دا کتاب په څه طریقه باندې ختمېږي نو انسان همیشه سوچ کوي چې زما د کتاب به څنګه ختمېږي نو د نیکانو خلکو همدغه پاڼې سره سوچي چې زه به په دې کتاب کې اخر کې به څه لیکم او چې داسې بېدینه غونته کې سړی او د آخرت سره ډېر سوچ نه غافله غونته کښېني هغه د دغه وخت سره کاري ویره که نور څه نه برابر یم لمونځ خو کوم که نه عقیده زما توحید ده نور ته زما نه څه غواړې عقیده مې د توحید ده ظاهري شکل مې برابر کړی دی بس دی او مؤمن په دې باندې نه دوکه کیږي هغه وایي صحیح ده چې اوس خو زه لیکم د الله سبحانه وتعالی بندګي کوم خو چې آخرنۍ صفحه به زه به دې کتاب کې څنګه لیکم د دې سوچ پکار دی په دې به اعتماد نه کوي چې زه ښه سړی یم زه به داسې ناست یم او په دې کې به انشاءالله تاسو ته واقعي درس په آخري کې ټیم زه به د ذکر کوم چې څنګه داسې کسانو چې هغوی به ځان ته سوي او په آخري ژوند کې هغوی چې تباه و برباد شي او په دې کتاب کې آخرنۍ صفحه هغوی خرابه کړې او څومره د جړا او د افسوس خبره چې یو سړی پوره کتاب ولیکي او په آخره کې د هغه یوې صفحې د لاسه هغه کتاب څه کړي هغه ټول خراب شي یو صفحه به کې داسې ولیکي چې د چې سم کړي دي په دې دنیا کې هغه ټول چې د هغې د لاسه تباه و برباد شي هغه اعمال د خراب شي نو انسان مسلمان همیشه دا سوچ کوي چې زما آخره خاتمه به څنګه کېږي د آخري خاتمې سره سوچ او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې هم موږ ته دې باره کې نصیحت کړی الله سبحانه وتعالی قرآن کې وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون او مملکه تاسو مگر په دې حال کې تاسو مسلمانان یې الله طرف نه خبره مونږ ته د دې څه مطلب دی چې مملکه مگر په دې حال کې تاسو مسلمانان چې تاسو اخره خاتمه وروغي دا دې مطلب دی چې تاسو اخره خاتمه سي هغه وروغي په بل ځکه الله خپل پیغمبر ته وعبد ربک حتى ياتيك اليقين د خپل رب بندگی د کوم وخت پورې کې چې کله مرګ راشي د مرګ پورې به بندگی کې یعنی چې تعالی د مرګ په دې وخت کې راشي چې ته د رب العالمین په بندگی کې مصروف یې د اخره خاتمه روح خاتمه وي الله په قران کې ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب ابراهيم عليه السلام خپل بچو ته وصیت کړو یعقوب عليه السلام وصیت کړو يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون دی بچو ته دی وصیت کړو اے بچو پتہ سو دی مرګ رانی شي مگر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان یې مطلب دا چې تاسو اخر خاتمه هغه برابرې یو انسان الله سبحانه وتعالی اخر خاتمه روغ ورکړي چې دینه بل غټ نعمت نشته اوس موږ نه شو درس ته زه درس کوم تاسو اوري موږ منځو کو سید الله نه خو امید ساتو په دې یره کې په دې چې اخر کې وسکی د کتاب د اخرنی پاڼه موږ څنګه لیکو پس ټینګ کې موږ لمر راځي دې پته نشته پته نشته چې په منځ کې به مرګ راځي پته نشته په عبادت کې مصروف مرګ راځي پته نشته ولیعذ بالله چې د الله په نافرمانی کې عمر راځي په دې هیڅ پته نه لګي حدیث کې راځي دومره عجیب حدیث ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړي واذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله الله چې کړه دی بنده سره د خیر او د خېګړې را دوکي نو عسله صحابي رسول الله وما عسله دې څه مطلب دی دا عسل په عربي کې څه ته وایي ګبین ته وایي
یعنی د دې مطلب دا دی رسول صلی الله علیه وسلم خبره مته چې په آخر کې الله د ژوند خوږ کی نبی او رسول صلی الله علیه وسلم ويفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل موته الله ول توفیق ورکی د نیک عمل د مرګ نه بالکل مخکې ثم يقبضه عليه نبی په دغه نیک عمل تساو اخلي دا ذکر الله سبحانه وتعالى د بنده لپاره د خیر او د ښېګړې را د کړي عسله عسل ګور د غبین ته د اخرنه ژوند دي شي د غبین په شان شي خوږ شي د خلکو سره محبت پیدا شي د خلک تیم راضي شي رب العالمین تیم راضي او د خواږه اعمال کین په دغه ټیم کې د نساو غستې شي یو بل حدیث کې راځي انس بن مالک رضی الله عنه حدیث ته او د امام احمد رحم الله راوړی اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله الله چې کړي د بنده لپاره د خیر او د ښېګړې را دوی کې استعمالي کی صحابه یا رسول الله كيف يستعمل ولا څنګه استعمالي ويوفقه لعمل صالح قبل موته د مرګ نه مخکې الله د نیکو اعمالو توفیق ورکړي د استعمال کی بالکل تاسو را بس کې سن لیدلی د مرګ په وخت کې د الله سبحانه وتعالى ډیر زیات توفیق ورکړي د مخکې نیک سړی خو د مرګ ته نږدې چې د نیک اعمالو ډیر زور ورکړي هغه نور سني خو الله سبحانه وتعالى دا سړی استعمال کی او د دې ژوند چې د خوږ یو بل حدیث کې راځي د امام احمد راوړی دی روایت کې دي اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله کله چې الله دې بنده لپاره ښېګړې را دوی استعمالي صحابه یا رسول الله څنګه استعمالي ويفتح له عمل صالح بين يدي موته الله د مرګ نه مخکې بالکل د مرګ نه لږ ساعت مخکې په دغه ورځو کې د دې لپاره الله د نیک اعمالو دروازې کولو کې د توفیق ورکړي حتى يرضى عنه من حوله نو تر دې چې د خوف شک چې څومره الله دې ټول خلک راضي کی یعنی د دې دنیا نه زینو سوکته خپنه د خلک ټول راضي موږ په خپل سترګو لیدلي او د تجربه ته واستمي موږ دې کسان لیدلي چې د مرګ په وخت کې د ټول خلک په بیا بس خپي ورسې چې مرګ کې دا وخت کې ټول خلک راضي الله سبحانه وتعالى ولناشنا توفیق ورکړي د مرګ ته نږدې نو دا ډیره اهم خبره چې انسان د اخري خاتمه سره سوچ لري چې الله مالا نیک خاتمه را کې زما اخر خاتمه جوړه کې وروغه کې دومره د یری حدیث ته په صحیح بخاری په صحیح مسلم کې رسول صلی الله والله بالله قسم خرم رسول زموي ان احدکم يعمل بعمل اهل النار پتشګي وسړي د جهنميانو چې کوم اعمال یې هغه کوي حتى ما يكون بينه وبينها غير باع او ذراع تر دې چې د جهنم په منځ کې صرف یو سنگل فاصله پاتې شي یعنی بالکل جهنم ته نږدې یو سنگل سوره فاصله یو سنگل فاصله دلته دغه کې جهنم یعنی نږدې چې دی لار شي فيسبق عليه الكتاب تقدير پر مخ کې شي فيعمل بعمل اهل الجنه نو بس په دغه ټیم کې جنتیانو عمل شروع کې فيدخلون جنت تلار شي اخر خاتمه جوړ شي هغه دي چې اخر خاتمه الله تعالی ورکی وان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه وسره لګي او هغه اعمال کې کوم چې جنتیانو دي حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع تر دې چې د جنت په منځ کې صرف یو سنگل فاصله بس دا دی یو دغه جنتي فيسبق عليه الكتاب دا تقدير پر مخ کې شي فيعمل بعمل اهل النار جهنميان عمل شروع کې فيدخل جهنم تلار شي یعنی د یو سنگل فاصله صرف جنت دروازه مخامخي درځي دی او په شو جهنم ته شاته لار شي انسان په ځان باندې ویری چې زه کوم سید ظاهره کې به ښه عمل کوم خو دې شنه چې زما په دې عمل کې څه کمی نه او اخر خاتمه الله خراب بنک په دې کې د باز رومو په ځل کې د اشکال لذي چې سړی جنتیانو عمل کوي دې څنګه جهنم ته ځي دغه مطلب دی چې الله سره ظلم کوي ورته بالله جواب دغه دی په بل حدیث کې دی فيما يبدو للناس دغه د جنتیانو عمل کوي خلکو ته د جنتیانو ښکاری نور الله ته پته د بزړه کې وسی چلی الله چې سره ظلم نه کوي سړی د جنتیانو عمل کوي سړی د برابرۍ عقیده د برابرۍ او د جهنم ته بوزي دي څه الله نه کوي خدای سړی خو د جنتیانو عمل کوي خلکو ته د جنتیانو ښکاری او باقي ورته دلیل پیش کوي چې خلکو ته وسنګ جنتیانو ښکاری کله کله سړی خپ عبادتونه کوي اخري وخت جهنم ته لاړ شي نه دي عمل کې د دې چلی حدیث کې راځي سهل بن سعد رضي الله عنه ويلتقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکین سره په غزوه کې مخامخ شو غزا او جنگ فاقتتلوا فمال كل قوم الى عسكرهم
نو بیا د جنگ نه بعد چې جنگ وکړو د هغې نه بعد هر یو قوم خپل عسکر ته واپس لاړ. وفي المسلمین رجل، او په دې مسلمانانو کې یو سړی لا يدعو من المشرکین شاذا ولا فاذا، او دې یو سړی په دې مسلمانانو کې چې د مشرکینو کې هیڅوک نه دی پرېښودی الا اتبع فضربها بسیف، چې څوک مشرک ورته مخې ته ورغلی بس هغې به د خپل توره باندې دوه ټوکړې کړی. دومره زورور انسان. نو د صحابو خپل منځ کې خبرې کولې وي یا رسول الله ما اجزا احد ما اجزا فلان، یا رسول الله د پلاني چې څنګه عمل کړی داسې چا نه یې کړی. څوک یادو؟ دغه کس یادو چې د مشرکین وجلي. یا رسول الله د ده په شان عمل به کې چا نه یې کړی. رسول الله انه من اهل النار، دغه جهنمي دی. د بعضو کسانو به کې وي اینا من اهل الجنه ان كان هذا من اهل النار، یا رسول الله بیا به موږ کې جنتي څوک دی چې دی جهنمي دی. ځکه د هغه د عمل ته وګوره، د هغه د جهاد ته وګوره، د هغه د جنګ ته وګوره، ته هغه جهنمي دی. نو یو کس په د رسول الله په د ملګرو کې وي چې زه به دې سړي سره ګرځم چې لږ شي چله چې رسول الله د جهنمي. ظاهره کې خو د عمل ټول جنتیان وي. د هغوی چې زه سره ګرځېدم نو حتی جرح تر دې چې به یو موقع باندې ده ته دی زخمي شو، هغه زخم په ډېر زیات شو، د صبر نشو کولی. فاستعجل الموت، نو بس په دې مرګ باندې تادي وکړه. نو د خپله توره د تورې چې کوم موټی دی په دې ځمکه لاندې کېښو او د سوک یې بره وه او په دې باندې له پاسه سملاس او ځان یې څه کو، ځان یې مړ کو. فقتل نفسه. نو دغه کس په رسول الله پسې راغی وی اشهد انک رسول الله، زه ګوی ورکوم چې ته رښتیا پیغمبر یې. رسول الله وما ذاک، ولې چې جلې هغه دا خبر بیان کو چې رسول الله سړي دا چلو کوي چې جهنمی یې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا خبر وکړه ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس، یو سړی به د جنتیانو عمل کوي خدا به د جنتیانو ښکاري دی خلکو ته، یعنی په باطن کې بدن نه سچلی سمرز به بده کی. و انه لمن اهل النار، دی به جهنمی. او یو سړی به داسې عمل کوي چې هغه به په ظاهره کې جهنمیان وي خو دی به صحیح، دی به جنتي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم په روایت کې ورته راځي انما الاعمال بالخواتیم، یعنی عمل هغه عمل حسابي کوم چې په آخري وخت کې کیږي هغه زاړه. اوس مثال کې یو سړی دی بد عمل انسان دی، توبه ویسته نیک عمل شروع کړو په دغه باندې مړ شو، نو دغه بد عملي ته پوښتنه کیږي هغه د الله سبحانه وتعالی وبخل. نو اعتبار د اخر خاتمه لو چې د بنی کمال باندې یو سړی ډیر ښه عمل کوي په اخري وخت کې ګډوډ شو، عقیده د شرک شو، نور بدعت او خرافات باندې سر شو، په دغه باندې مړ شو. نو دیږي کې اعتبار بسل باري اولنی ژوند لپاره کې دویم لپاره اخرنی ژوند لپاره به اعتباري دغه به حسابي. الله سبحانه وتعالی زمونږ اخر خاتمه روغي کې قرآن کې په حدیث کې دا موږ د امر راغلی چې د اخر خاتمه سوچ کوي او د نیکانو خلکو خپل اخر خاتمه سره سخت سوچي. یعنی رسول صلی الله علیه وسلم چې وکړو د کېدو، دا یو مثال وړي د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند نه. رسول صلی الله علیه وسلم چې وکړو د کېدو نه چې د کېدو به نه دا دعا به وي بسمک اللهم احیا و اموت. دا به رسول صلی الله علیه وسلم ولي ځکه چې دا خوب دي سیده لکه مرګ او دا خوب وړو کې مرګ دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا سوچ کې چې کېدی چې زه بیا رپانه سم، دا د رسول صلی الله علیه وسلم سوچ دی چې کېدی چې بیا زه رپانه سم. نو که رپانه سم چې آخر خاتمه مې څه شي هغه په دې سره وشي. رسول صلی الله علیه وسلم فاطمه او علي رضی الله عنهما به هغو پسې لاړ، هغو ته ذکر وښود د شپې وي تاسو دا ذکر کوئ سبحان الله 3 شپېرې وایي، الحمدلله 3 شپېرې وایي، الله اکبر 4 شپېرې وایي. ولې ورته دا وښود که تاسو ویده شوئ او رپانه سئ ستاسو آخره خاتمه به څه باندې وشوه؟ دا په ذکر باندې وشوه. الله سبحانه وتعالی د یوسف علیه السلام مبارک خبره کې چې هغه بعض دعاګانې غوښتلې وي، یوه پکې دا غوښتلې وه توفني مسلما والحقني بالصالحین. یا الله ماله مرګ په داسې وخت کې راوړي چې زه مسلمان یم او ما د نیکانو خلکو سره میلاو کړي. یوسف علیه السلام څوک دی؟ تا چې ده دعا کړې ده. زه د هر سړي نه جواب نه غواړم کنه، خو ځان له جواب ورکړي تا به کومه ورځ الله سجده کړي چې الله ما په داسې وخت کې مړ کړي چې زه مسلمان یم.
تا به کوم ورځ دعا وغوښتې چې یا الله ما د مرګ نه بعد د نیکانو خلکو سره ملو کې نه زمون خو 100% اوس مسلمان وګ چې اوس مسلمان په اخر وخت کې مسلمان دي کې راسي شي دا اوس مسلمان وګ زموږ عقیده توحید د رسول الله په طریقې من ظاهره کې عمل برابر دي په دې کې یره د کم ځای راغلي دي مولیان واسي ځان لوي کار راغسته چې سړی څنګه یې د غشانی خو یوسف علی السلام په ځان یې ریدو دغه دې سره غمو چې د اخر خاتمه بس څنګه الله سبحانه وتعالی د نیکانو خلقو تذکره کړی دا چې هغه هم باز دعاګانې د خپل رب نه غواړي یو بګی دا غواړي ربنا اغفر لنا ذنوبنا یا الله وبخي زمونږ ګناهونه وكفر عنا سيئاتنا او ورېجه زمونږ ګناهونه وبخي زمونږ نه ورېجه او دې ته وکړي وتوفنا مع الابرار او موږ مړ کې د نیکانو خلقو سره ورته نیکانو خلقو دعاګانې ویا الله موږ مړ کې د نیکانو خلقو سره او به موږ پاسه د غوي سره زمو حشرونه او سره د نیک انسان دا سوچ تاسو خپل ځان له جوړ کې کوم ورته تاسو دې دعا غوښتي چې الله مال مرګ دې سره وي د نیکانو خلقو سره مال مرګ به دې وخت راوړي چې په ایمان باندې مضبوط یم زه بعض اسباب ذکر کوم تاسو ته په اختصار سره چې دغه د انسان اخر خاتمه د الله سبحانه وتعالى ولا روغي او اخر خاتمه الله خاتمه ورکي دا په اختصار سره ذکر کوو دا وګړه موضوع ده بیا به دغه نه بعض تاسو ته بعض نه ذکر کوم د خې خاتمه چې دغه انسان ته معلومول شي چې د انسان د اخر خاتمه چې دا خوا اسباب یوسف تعدی کې ذکر کو په ځان کې تقوا پیدا کول د دې لپاره انسان اخر خاتمه روغي تقوا د خلقو په مخکم او تقوا خلقو نه پشي شام دی بعضو کسانو کې تقوا خو د خلقو په مخ کې پشي شا یی تقوا نه ګوري چې موت سره کینی استغفر الله سبحان الله ها تصویر مګوره ها سندره مګوره فلم مګوره موبایل مراله دا حرام دي دا دي او ځان لشي بين التقوى ون الله نه يري او نه اسلام او نه دين او نه الله او نه پیغمبري هغه پلانې په مجلس کې نه زکه یا خلک نه سي زکه د خلکو به سوي چې وګوره د دې ګيري ته وګوره د دې اعمالو ته وګوره د دې خبرو ته د دې اعمالو ته وګوره نه په ځان کې تقوا پیدا کړي کاغه د خلکو په مخ کې او کاغه په شي الله سبحانه وتعالى تاسو الاخره خاتمه روغه درکړي الله په قران کې وایي تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا الله دې اخرت ته کور چې کوم دې د موږ انسانانو لور کو چې بزمګه کې لوی نه کوي د موږ عجز خلکو لور کو ولا فساد او نه فساد کوي بزمګه کې لا علوا في الارض لا يريدون علوا في الارض ولا فساد نه فساد کوي نه بګي تکبوري او دې خبره دغه کې دی والعاقبه للمتقين او اخري خ انجام او خ نتیجه در تقوا درو خلکو لپاره کته دا غواړي چې ستاسو د دې ژوند کم کې چې دې اخري نتیجه خروزي نه بدنګ او تقوا پیدا کی کته اخر خاتمه غواړي دا یو سبب شو او دا په دې هر سبب باندې ګوره قران او حدیث ډېر دلایل لري یو ته به اشاره کو چې سره زموږ بزرګ دا خبره کینی دویم سبب چې دغه درسه الله سبحانه وتعالى انسان ته اخر خاتمه د ایمان سره نصیب کړي هغه درې چې د توحید عقیده ساتل چې په الله سبحانه وتعالى باندې عقیده مضبوطه وي د توحید عقیده او به کې شرک نه الله به د اخر خاتمه روغه درکړي دغه سره اصلاح النفس تخپل نفس اصلاح کول چې په نفس کې د نسعيبونه دي هغه ځان لري دا باز کسان په دې کې د مرض نور خلکو عيبونه لټای لکه چې مو ته کینې کنه هغه پلانې یا د دې هغه پلانې دي چې دغه دینداری صحیح نه ده دغه بدعتي او د پلانې خطه څنګه تخبزنت چې کتلی پته کې څه کمه راځي کې نه ډیر کسان زری چې پیژنم چې کینې رزمه کوسم به یو کی یعنی دته په دنیا کې دیندار سره ښکاری نه چلشتي بکی
نو دا پلانې چې دغه کې دا چل پلانې دروغ وي دغه دوکه باز د بدعتي دی او دا دې ګناهګار دي سندري اوري او ورور تسي شي تخبزن چې کتري ته کیسي اصلاح النفس تخپل نفس اصلاح کول خپل نفس برابرول دغه نه عیبونه وسته چې کله د بګي توحید او اصلاح نستا اخر خاتمه به الله په توفیق سره سي هغه وروغي او دا خبره زنه کومه د رب العالمین خبره فمن آمن واصلح چې ایمان راوړو مطلب عقیده د توحیدی مضبوط عقیده په الله باندې واصلح او اصلاح کی خپلا نسبل الله ورکی فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو نه به دوی باندې په آخرت کې یری او نه به غمی نه چې په آخرت کې به ير او غم نه نو په دنیا کې آخر خاتمه روغي وره ځکه خو الله په آخرت کې غم لري کې نو په آخرت کې به غم لري کې په دنیا کې غم پرې دي چې کوم وخت مړ کېږي به دې وخت کوم غم نه یګنه نه د سوم سبب شو دویم په دې دویم کې دنه دوی دویم شو دریم د الله سبحانه وتعالى په دین باندې استقامت ته غټ نعمت والله العظیم دین نعمت چې مؤمنان څومره پسخي کنه ته پوښي مکو د الله په دین باندې مضبوط ودرېد د دې سپتن لګي چې انسان څنګه بدل شي زه د یو کس شخصي خبره کومه په وخت کې ما سبق وي نو د کوم اداره کې چې ما سبق وي هغه موږ له رحله راکړه چې کومه کان مثال کې اول دویم دریم پوزیشن کې راشي نه غوي به موږ بهر بوله چکر ورکو ابها او حایل طرف ته وځي نه باغی کې یو نوم زمامو نو بیا موږ سره یو کس یو مشر هغه عام کس هغه ته سبق نه وي موږ سره نو ځکه مشر سره خو اسی بس هغه موږ سره مشر کو چې دی بلګه خیال ساتي چې څوک پالتو غب شپ نه لګي او اخو دې خو نه شي ناغه دومره سخ انسانو چې هغه موږ خنداته نه پرې خو چې موږ بس کې خندل هغه بدی چې منته صلی الله علیه نه دی چې تاسو پالتو خاندي نو موږ تنګشي او موږ په تعجب کې مو تنګشي بدی چې بالکل عقیدو ته موږ نه پرې خو تعجب کې بدی چې داس عجیب تقوا په ټول ار باندې هغه موږ ته نصیحتونه کول قران وای تاسو ځوانان دي چې خواږه نصیحتونه کول بیا رحله ختم شو موږ واپس سبقونه خو زمون لکه د غیداری سره تعلق نو ما پیجندم نه جلسه وکړه ډیر وخت بعد تقریبا باغی کې 2 کال یا 3 کال تیر شو زبیا سمرګریو د نایجیریا هغه او موږ یو ځای سبق ویل نو زه هغه خو لاړم چې خو لاړم نو زه مخ دي یو کس تیر شو موږ به لاره کې ولاړ او هغه دی غاړې ته لاکټه چولو او نیم بوشټه چولو او دا نیم جنگي جنن سوار او ته دغه شن جنگي چولو وختیم سبب بدهلو او ګیرو بریته نو نه چاغه دي تیر شنو ما چې دي مرګرو ته ویل کوم چې نایجیریا د امید ده دته ګوره ده دی به مو سويج د سخکاره ما اسی ما دا خبر وکړې د ځان و ډېر په دغه دی ناغه مې ته دې پیژنې نه مې دا وزنه پیژنې سو د سره ما سکار وې دا کسته کنه هغه مونږ چې کوه بس کې چې مونږ ته نصیحتونه کوه لکه مې دا شی وي قسم زه خورم دا کسته مې نه بیا که ویراجی بودی زموره بس موږ په لاړو ستو سلام وسلو کړو مې ته موږ دې لګي تل یو یې ته راوړایته کور تراله مې سورې زه سوچ کوم الله اکبر جی الله موږ ته استقامت نصیب کی خپل دین باندې دا غټ نعمت ته بری ودوګه کې نه چې اوس خسړې ما ایس پته لګی دا زونه د الله په ګوتو کې څنګه اړې راړې نه چې کله د الله په دین باندې مستقیم یعنی استقامت ته پکې وو اخر خاتمه به دي صحیح دا به د ایمان سره الله سبحانه وتعالى دغه خلق مبارک خبره او دې دغه کې کوم خلقو کې استقامت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا کوم خلق چې په الله ایمان راوړل دي او توحید مضبوطي او وایي چې زمونږ رب الله دی ثم استقاموا بیا پر دین باندې مضبوط ولاړي یعنی بدلیږي نه نن دیندار سبب بي دینه بل دیندار بیا بي دینه بل دیندار بیا بي دینه دا بس کې سم په تاسو دي نن به د ګیرول په مجلس کې نه شي د مليانو سره ودوي سبال بچا سره نه شي الله ر کوشش کې کوم بي دینه او د ګرځي او سره بل به دې سره نه شي دا د مؤمن طریقه نه ده مؤمن کې استقامت ها
دی خلکو وی چې زمونږ رب خو الله دی زمونږ دین اسلام دی او باقي باندې مضبوط دي الله بوله څور کوي دې ته غوږ کېدی تتنزل عليهم الملائكه چې کوم وخت کې الله سبحانه وتعالى سا اخلي او دوی باندې مرګ وخت راشي په دغه ټیم کې الله ملائکه راولي نو ملائکه خو بار چا بسره لګي کافر نه چې روح اخلي به ملائکه راځي مسلمان نه چې روح ملائکه راځي نه د خاص دي دوی د سره پر راځي دوی دې پر راځي الا تخافوا ولا تحزنوا یریږي مو غم جن کېږي ما وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون منګو الله دې پر لګیږي چې تل زیری درکو دا جنت کې چې تاسو لوس کړي دا انسانانو د پر بو کې استقامت باندې پوه شوي کنه سو استقامت څه ته ها دا الله په دین باندې مضبوط واله یو عمل دی شروع کې به پرې نه دی ګوره چې دینداري بازو کې څنګه دینداري راشي به پرې دی ډېر خطرناک خبره ده ګوره ډېر خطرناک خبره یو سړی کې د سره دینداري نشته خو یو سړی کې دینداري رااله به پرې دی دا ډېر خطرناک خبره اعطى قليلا واكدا الله ولک مال الله په لار کې ورکی بیا بنشي به نور نه ورکي نو مؤمن چې دی خپل عمل هغه له د دوام جامه ورکی همیشه کوي کله کوم کوي خو همیشه کوي الله سبحانه وتعالى په موږ کې استقامت پیدا کړي دا څه سبب شو دریم سلورم سبب چې هغه د الله سبحانه وتعالى انسان له اخر خاتمه خور کوي د ګناهونو نه ځان لري ساتل او خاص کر د غټو ګناهونو ځان لري ساتل کوم چې غټ ګناهونه دي ځان لري ساتل الله په قران کې ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه کتاسو چې د غټ ګناهونه پرې دي نو کفر عنکم سیئاتکم الله دا واړه بدل زوبه خمد الله مهرباني ده غټ تاسو مکوئ الله یو واړه بدل زوبه خم وندخلكم مدخلا كريما او په دې زیبه تاسو ورننه باسم چې هغه د عزت زی په دې دروازه به تاسو ورننه باسم چې هغه د عزت دروازه د الله اخر خاتمه ور کوي نه دا سلورم شو کنه پنځم سبب د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه مضبوطه راونیسه است اخر خاتمه به الله په توفیق سره وروي د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه چې بالکل مضبوطه راونیسي الله په قران کې سوې لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه یقینا تاسو لپاره په پیغمبر کې خولي نمونه پرته ده یعنی پیغمبر څنګه لپاره نمونه راګي څوک چې د پیغمبر په لار رواني الله ول اخرت ور کوي الله په قران کې وایي لمن كان يرجو الله واليوم الاخر څوک چې الله سره د ملاویدو امید لري او اخرت غواړي نه دی د پیغمبر د خپل ځان لپاره نمونه ګرځي نو چې چاته اخرت ملاوي او د الله سره ملاقات وته نصیب شي او د الله دیدن وته نصیب شي د اخر خاتمه بسنګي ها په عمل به کنه په بد عمل به په عمل به نو د رسول سم طریقه مضبوطه راونی شي عضوا عليها بالنواجذ د جامع د غخونه پر ابن کې د رسول سم په طریقه باندې جامع د غخونه د پینځه شپږم په الله سبحانه وتعالى باندې خګومان ساتل حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی انا عند ظن عبدي بي زه د خپل بنده سره هغه څه کوم چې کوم ګومان په ما باندې کوي نشته په الله باندې خګومان ساتي چې الله به مال اخر خاتمه روغ راکړي او د نیک عمل سره به زما اخر خاتمه او مال به الله توفیق راکړي نو الله سبحانه وتعالى ما غشان کینو په الله باندې ګومان خساتي الله به اخر خاتمه روغ درکړي وم سبب مرګ یادول او دا امیدونه لکمول امیدونه ارمانونه دلکمول دې سره واست اخر خاتمه روغي امام ابن ماجه رحم الله دا حدیث راوړی د غوګو ته کېږي عبد الله ابن عمر دنه ما وی د رسول صلی الله علیه وسلم چاته پوښتنه کوي چې اي المؤمنین اکیس په دې مؤمنانو کې خيار مؤمن سوکي کوم موږ نه سوکته پوښتنه کوي موږ جواب دا ورکړو چې مؤمنانو کې خيار هغه پیسې لري جمع کی زموږ ډېر شی وایي ودونه ډېرو کې تجارت ډېر خيار سره کوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکو وی اکثرهم ذکرا للموت چې څوک مرګ ډیر یادي ډیر خيار انسان دی ولي ځکه چې کله د مرګ یادینې د مرګ لپاره به تیاری کوي دا ولنې صفت ده دویم رسول صلی الله علیه وسلم واشدهم استعدادا له او څوک چې د مرګ لپاره تیاری کوي مرګ یادي تیاری کوي اولئک الاکیاس رسول صلی الله علیه وسلم وی اولئک هم الاکیاس هم دغه کسان او خيار کسان دي دا خيار مؤمنان دي ځکه چې دوی کله مرګ را یادي قبر یادي نو د دې په آخرت سره سوچ او چې آخرت سره سوچ نو نیک اعمال لبا زور ورکو چې نیک اعمال ډیر کوي نو الله سبحانه وتعالى په آخر خاتمه سکی ابو لسیک امام حسن بصری رحم الله مبارک راضي چې هغه ورځ په مریض په سیده نورغه ته پوښي ولکو بیمار وی فوجده فی سکرات الموت چې ورغه نه باغ باندې د مرګ د زنکدن راغله ځکه موږ تاسو دا وایو چې تاسو آخر خاتمه روغ غواړي نو په دې بیمارانو بسې سي او خاص کر دا کم کسانو چې زنکدنی دوی خواته کېنی نو امام حسن بصری رحم الله ګور سوق دی چې کله کېناستو دا مړ ولیدو یعنی مړ کېدو په دغه ټیم کې هغه د مرګ په دې زنکدن کې بس خریان شو وی فرجع الى اهله بغیر اللون الذي خرج به کور ته چې واپس راغی خو رنگ هغه رنگ نو کم چې د وته په وخت کې د جسم او د مخ رنگ سو هغه د یری نه بدل شو هغه ته وی الطعام يرحمك الله الذي بترحمك رز روټي تیار ده امام حسن بصری رحم الله ته وی هغه ته یا اهلا اخپلوانو علیکم بطعامکم وشرابکم خپل خوراکم وخوري او خپل خسخاک وسکي فوالله لقد رايت زما په الله می قسم جما یو کس لیدل او دا غزن کدم لیدل لا ازال اعمل له حتى القان زخر دغه ورځ د دې ټیم د پر تیارې کول واړه بس ډوړي ټیم نشته چې دا حالت خو په ما مرزي من نه یو سړی ولیدو نظر دغه وخت لپاره تیارې کوم امام حسن بصری رحم الله روټي باټي مونږ وړه او منګه موږ په قبر کې ودرو نه یریو په قبر کې ولاړو د دنیا خبرې وکاو قبر کنه امر د دنیا خبرې کوي مړ به وګوره غسته دنیا خبرې وکي د مړ په تعزیت کې بناسي ها څنګه کار راځي کې څنګه د الله بنده لګ دې کار نه لاسو باسه دې چې انسان پرته لري د دنیا نه لګي برت واخلې ورځ به تم زی خلک واستاله اسنیوي ته نشي دې وبره کې سوچ کول وړي چې د مرګ به پته باندې مرزي د مرګ به ټول روان دي هدا پر تیارې او د شي مرګ ولا لازم کې ستې پرې خو دي د مخ کې ورځو کې زمونږ عمرګره وفات شوی د عالمو پنجاب او لاهور ډېر تکړه عالمو ډېر تقوادار انسان ډېر نیک انسان تقریبا هفته کې جو وفات شوی اکسیډنټ کړو مکه کې نه په دې یو اکسیډنټ کې الله اکبر د مرګ دي شي جبره په دې یو اکسیډنټ کې هغه مخې ته ناسو او دغه سره ناسو د پلاری ناسو سپینګری پلاری دلته راوسته عمرې له او شاته وزره خزانه استو او مور ناسو هغه راوسته د خزه خو سر مخ کې نه دلته و مور راوسته عمرې پر او کشروري عمرې راوسته نو د درونه شاته ناسو د دوه واړه زمن دی یو تقریبا 3 کالو او د یو به شي یو نیم کالو دي شي وي او د دوه یو دی خپل نکسر ناسو یو شاته چې د اکسیډنټ شي او دا ډېر خطرناک اکسیډنټ نو بدی کې دا کم عالم چې هغه ګاډي ته نه سو پټه کمړل او شاته موري چې کومه پټه کمړل نو خزم بالکل پټو وخمړه نوروري لګ وخت بعد هسپتال کې مړ شو صرف لاري پاتې رغم نه جوړ الله دې شفا ورکړي او ما بخپل لیدلي او حالات تلو مکې ته نالته زه ورغله او ما هسپتال ته غزيت نو هغه پلار سپینګری سره او داغه خواله چې څو ګور جنغه یو ته پوس کې وی رضوان څنګه دی خپل زوی ته پوس کې او خبر نه جاغه او خزه او کشر زو ټول نشته تلی بیا داغه دو ځامن دی واړه نو پرون مې د عمرګری سره وی توګړه پرون داغه سره کور کې داغه واړه مشوه نو مې حالت څنګه جنغه ماته وی چې هغه مشر زمانه په مخه ته پوس کې چې زما پلار چی شو او پرون دی وړولو به کولې دی وبل سره نه زما د بچیو سره لګیو
نو دې دوی سره لوبې نه کوي غلی ناستي نو زما دې وړو ته چې موږ سره دی زما پلار به هم ماله راوړي زه به هغه ته ووایم او خبر نه چې پلار یې پرون سهار مانځه نه بعد خښ شوی دا ټول په یو ځای باندې قبر ته کوز کړي ټول په یو ځای ګوره د مرګ ګوره دومره ټیم ورنه کړو چې زه خیر که پلار مړ کېږي خو مور وله پاتې که که نه مور که مړه کوي نو خو پلار وله پاتې که ځکه دا دواړه مړه کوي نو دا تره ورته پاتې کم سے کم دا تره خو به خیال ساتي که نه نو تره هم نشتي پلار هم نشتي او مور هم نشتي او نیا هم نشتي سپین ږیری بوډا په کټ کې پروت دی هغه غریب به څه وکړي د دې ورځې لپاره تیاری کول غواړي دا حالت په موږ باندې هم راځي ما ورته لیکل راوړي په نورو خلکو مرګ راځي ما ورته به راشي د دې مرګ سوچ کوئ د دې لپاره تیاری کوئ چې دا مرګ ګوره چا لحاظ نه کوي بیا دله ګوره ټیم قطعا تاله ټیم نه درکړي ما ته څوک داسې وښیه چې هغه سره لږ رعایت کړی څوک داسې شتي هېچا سره رعایت نه کړی تا سره رعایت نه کوي تا هم نه پرېږدي ګوره چې کله د باندې راغی والله العظیم که ستا دې بچو ته ګوري والله العظیم که ستا دې بوډا پلار او بوډۍ مور ته ګوري ګوره په الله د قسم خورم که ستا دې مال ته ګوري چې د سره مال ډېر چې را مال ځي ته ورسي یا د پلانې ښه سړی دا اوس عالم و ښه سړی و ټوله دنیا پسې خفه ده یو خدمتي انسان داسې څوک نشي چې د سره منډه نه ده واړي او چې چا به ورته قرضې وي د نورو نه به قرضه راوسي هغه له به قرضه ورکوله دا مرګ ځان ته مخې ته کوي چې کله مرګ تاسو ته مخې ته نو بیا به د دې آخرت لپاره تاسو عمل کوئ چې د آخرت لپاره عمل کوئ نو آخر خاتمه به صحیح او د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره برابري د څو شو و اتم سبب د ګناهونو د ځایونو نه ځان لرې ساتل چې کوم ځای ګناه کړي د ځان لرې ساتل په دې یره چې داسې نه چې په دې ځای کې زه مړ شم په کوم ځای کې مثال کې یو ځای کې ټي وي لګېدلی نه زه دې ځای کې نه کښېنم وروره ولې کېدای شي مړ شم یو ځای کې سندرې خلک اوري دلته نه ولې کېدای شي مړ شم بل څه حرام کار کېږي دلته نه ولې کېدای شي مړ شم او داسې کسان مړه شوي داسې کسان به کې ډېر چې مړه شوي مخکې ورځو کې یو عربي عالم ما بیان اورېدو کور کې ناست وم هغه به دې بیان کې دا خبره کوله چې یو کس کور کې مور پلار وي دا خبره کوله دغه عالم له لمبول راوستو هغه په مسله کې کار کوي نو هغه وایي چې ما دا مړی کله ولیدو نو وایي زه هغه حالات نشم بیانولی چې د کوم حال کې و الله سبحانه وتعالی به موږ پردې راواچي په دغه وخت کې د انسان پته لګي د ټول ژوند حاصل لوځي هغه وایي چې بس ما ورته کتی نه شو خو په څه طریقه ما ولمبو بیا مې وي د هغو د مور پلار ته تپوس وکړي چې اخر ولې دلس چلو هغه وایي چې دې خپله کمره کې به وده کېدو ور به بس ټاله کوو بیا یې ورځ ویده شو سهار شو ماسپښین شو مازدیګر شو موږ چې نه راپاسي نو چې دوی به چې ور مات کړی دی دننه تللي دي نو هغه ته په کمپیوټر کې چې لغړ فلم لګېدلی دی دې ته ګورئ په دې حال کې هغه لاړ د الله سره ملاقات وکړو نو یقه شان پروت و لکه پاکټ کې هم لغړ پروت او فلم ورته لګېدلی دی او د دې لاس چې دی هغه وایي په دې عورت باندې پروت هغه عالم خبره کوله چې ما په خپله دغه هلک لامبولی نو زه هغه حالات یې نشم بیانولی ته مې ستاسو ته واقعي دې لپاره ذکر کړي چې عبرت ترې واخلئ دا سړی دې ټیم کې مجهول دی موږ نه پېژنو چې څوک دی هغه فیملي والا موږ نه پېژنو داسې نقصان نه کوي داسې واقعي ذکر کول نو ګوره د ګناه د ځای نه ځان لرې ساته د مرګ څه پته لګي هېڅ پته نه لګي بعض پکې ټي وي ته ناشتي دا ریموټ ورسره په لاس کې ساتي وتی دی دا بعض په ګاډي کې چې دی ابل اوس ما دې ملګري ته دی عتیق ته ما ویډیو ښوولی و ده ته مې ما ویډیو وښوه او تاسو هم لیدلي اکسیډنټ شوی دی او هغه سړی پکې مړ دی او په ګاډي کې سندرې لګېدلي دا یا پکې سندرې لګېدلي ټیپ پکې نه دی بند شوی ګاډی پوره ختم شوی خو ټیپ پکې شتي سندرې لګېدلي په داسې حال کې یو سړی الله سبحانه وتعالی ته مخامخ شي دا څه جواب ورکړي نو د ګناهونو د ځای نه ځان لرې ساتئ چې داسې نه په دغه ځای کې مرګ راشي دا څو شو اته نهم دا والا چې الله سبحانه وتعالی ته دعاګانې د هغه نه دعاګانې غواړه او هغه ته فریاد کوه چې یا الله زما د زړه په دې دین باندې مضبوط ساتي رسول صلی الله علیه وسلم ګوره څوک دی هغه به دا دعا ډېره غوښته اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الا تزرون اړه راړه زما د زړه په دین باندې مضبوط ساته د رسول صلی الله علیه وسلم دعا
په مخه په سجده کې منځنه باید ځان له دعا کوي یا الله زما اخر خاتمه وای روغه کې یا الله ما په دین باندې مضبوط ساتي. الله په قران کې دا یو دعا ذکر کړی ده چې د مؤمنان دا دعا غواړي. ګور څومره ښکلې دعا ده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الله زموږ د زړونو مکه ګوا ورسته دینه چې ته موږ بني غلار روان کړیو. څومره خوږه دعا ده. یا الله زموږ د زړونو د مکه ګوا ورسته دینه چې ته موږ په هدایت روان کړیو. دې دعاګانې د رب العالمین نه غواړي. نو که الله سبحانه وتعالی یو کس دعا به قبول کړي نو بس دا وګټل کنه. دغه خو پکار و زموږ چې موږ له مرګ په دې وخت کې راشي چې موږ په دین باندې مضبوط یو. دا څه شو؟ نه لسم به ذکر کړو چې لس پوره کو. همیشه توبه وسته، همیشه توبه وسته. دا کوم مثال کې دې ته توبه وسته ګر لکه سبب بیا توبه وباسه بیا وباسه بیا ځکه ګناونه زمونه په مخه کېږي. نه سړی چې سهار مانځنه بعد به توبه وباسه نو سهار مانځ به پاتې شي ته ګارانټي څو ګور کولای شي. نو دې سینې چې دې مړ شي توبه نه وېستي نو په مخه توبه وباسه په مخه توبه وباسه. نه کمر ګرام شي نو په دې حال کې برای شي چې تا توبه وېستي. دې سره انسان اخر خاتمه الله سبحانه وتعالی په توفیق سره چې دا برابري. تلک 10 کامله. دا لشو اگر کې زموږ په ځل کې چې زه ډیر بیانوم ودغه چې دې خبره ته اشاره کوم چې اخر خاتمه چې روغ شي دي څه علامات دي. نزبته یو څو علامات ذکر کوم چې دا غینه د پته لګي انسان ته چې او یره دې سړي اخر خاتمه برابر و. دا خبر خو موږ ذکر کړی چې الله سبحانه وتعالی په اخري وخت کې ملائکه راولېږي د مؤمن له څور کوي زیره ور کوي. نو چې کله ولا زیره ورکی زیره نو په دغه ټیم کې د مؤمن خوشاله شي. او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی څوک چې الله سره ملاوي د خوخین الله هم دغه سره ملاقات خوخی او څوک چې الله سره ملاقات نه خوخی الله هم نه خوخی. عائشہ نو یا رسول الله د مرګ موږ ټول نه خوخو. هغه نه مرګ خبر نه رسول صلی الله علیه وسلم وی په کوم ټیم کې چې انسان نه ساغست کی په دغه ټیم کې ملائکه راشي نو یا د جنت زیره ور کوي یا د جهنم زیره کوي. دریم بل بګي نشته. نو د جنت زیره چې ورور کې د مؤمن خوشاله شي نو زړه کېږي چې بس زر زر لاړ او د چا سره ملاقات وکړي د الله سره ملاقات وکړي د الله د خوخي چې د سره ملاقات وکړي. او کافر او فاجر او فاسق او ګناګار او جهنمی ته دغه زیره وشي د جهنم نو دې بیا چې د جهنم زیره وته شي نو دې به د خوخي کې چې الله ته مخامخ شي نه نو الله نه خوخي چې د ته مخامخ شي او د سره ملاقات وکړي. نو یو نه خدای د خاتمه چې انسان ته الله سبحانه وتعالی په اخري وخت کې کلمه نصیب کړي. حدیث کې راځي امام ابو داود راوړل دی وې د چې اخري خبر د دنیا نه لا اله الا الله ودخل الجنه د سره چته دي د جنت ته شي. خو د ټولو خبرو کې ګوره دا شرط ته چې توحید عقیده به وي چې په اخري وخت کې انسان باندې ځکه کېدن سخت او د دې کلمه وي د الله سبحانه وتعالی چې مؤمنانو له توفیق ورکړي. نو په دې کلمه چې ژوند تیر کې په اخري وخت کې وي چې په دې ژوند تیر کې لا اله الا الله سره چې لا اله الا الله ټول وي موږ چې د وینا خبره نه کړې لا اله الا الله ویل او د دې مطابق ژوند تیرول بندگی صرف د رب العالمین کول د غیر الله نه بالکل ځان لري ساتل د الله او څوک دي د الله سره نه شریک کول د انسان ته الله سبحانه وتعالی په اخري وخت کې لا اله الا الله کلمه نصیب کړي. څومره خوش قسمت خلک چې هغه په اخري وخت کې سوي لا اله الا الله محمد رسول. ما یو سپینګری لیدل د غزن کدنو عربیو نو خو هغه د بچینه جغو د جاړي نو د سپینګری ډېر خو انسان ته کې سپینګری نه غو د بچو ته نشید کې په سخت کې وي ما به جاړي ما جړاګانی مکوې د غیر شرعي کار دی. دعاګانې غواړي د رب العالمین چې الله مو بخوي زبړې سخت حالات ور رواني موس او به بلازن کدن دي سخت شي څنګه په اخري وخت کې دي سوزي وبسوي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دا سره د الله سره ودی روح توزي څه خیال چې دا عام سړی ها بس دې هر سړی ته دا نصیب شو وی نه دې سړی کې بس چیرېږي لازم به دې کې چې الله سبحانه وتعالی په دې سختو حالاتو کې د بخله باندې دا کلمه راوسته. په دغه وخت کې خو انسان د جبر د شي چې خبرې نشي کولای
دا نظر داسې شوی چې څوک ورته ښکاري نه دومره سخته پرې راشي. دویمه علامه چې په دې تندي باندې خوله ډېره روانه وي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د برید رضی الله حدیث دی وی موت المؤمن بعرق الجبین مؤمن چې مړ کېږي نو په تندي باندې سي خوله ډېره. امام احمد امام ترمذي امام نسائی دا روایت راوړی یعنی سخته پرې ډېره. نو دا دلیل دی چې د انسان آخره خاتمه څه ده؟ د ښه خاتمه ده. دریم د جمعې په شپه باندې مرګ یا د جمعې په ورځ باندې مرګ دا ښه خاتمه ده. رسول الله حدیث کې ما من مسلم يموت في يوم الجمعه هر مسلمان چې د جمعې په ورځ مړ شي او ليله الجمعه یا د جمعې په شپه باندې وفات شي الا وقاه الله فتنه القبر الله سبحانه وتعالى به د قبر د عذابونو او د فتنې نه بچ ساتي. امام احمد امام ترمذي روایت راوړی. خو ګوره د ټولو خبرو کې ما دا وایي چې توحید عقیده پکې څه ده؟ شرک. وایي سړي توحید عقیده نشي جمعې په ورځ مړ شو تاسو وایي دا مبارک هیڅ پیدا نه ورکړي جمعې په ورځ مرګ. موږ چې څومره خبرې کوو دا ګوره د هغه مسلمان دپاره چې د توحید په عقیده باندې مضبوطي عقیده کې ګډوډوالی نه وي. ځکه چې عقیده کې که معمولي خوا دې خوا راشي که نه د دغه سړي سره الله ګزاره نه کوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله دا خبره بالکل نه بخي چې څوک دغه سره په توحید کې شریک جوړ کړي او د هغې نه لو چې څه ګناه ده نو که الله وایي زه وغواړم زه به وبخم. نو دا ټولې خبرې چې علامې موږ ذکر کوو داسې نه چې بیا یو سړی یو مشرک دې مړ شي او موږ وایو چې دی د جمعې په ورځ مړ شي یا د جمعې په شپه مړ شي هلته د هغه عقیده نشته دغه وله فایده نه ورکوي. یو علامه دا ده چې انسان د الله په لار کې په جهاد کې مړ شي دا ښه مرګ دی او دا ښه خاتمه ده چې الله سبحانه وتعالی د خلکو مبارک ویلي چې کوم خلک زما په لار کې ووژلی شي نو دوی په عالم برزخ کې ژوندي دوی ته رزق ملاویږي دوی خوشحاله دي یو بل له زیري ورکوي نو دا ښه خاتمه ده. بل چې انسان په داسې بیمارۍ مړ شي چې آخري نتیجې مرګ کي ډاکټري اصولو کې دي څوک الله غواړي د هرې بیمارۍ شفا ورکولی شي. خو دا بعض بیماریان داسې دي چې ډاکټرانو د اصولو مطابق د هغې علاج نشته او غالبا د هغې علاج نه کیږي چې الله نه یې غوښتلي. لکه نن سبا کم مرض دی د کینسر مرض د الله د هر مسلمان ساتي. داسې نور داسې لکه بل څه مرض په جسم باندې داسې راشي د هغې د لاسه دی مړ شي. دا قسم مرضونه چې بچا راشي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الطاعون شهادة كل مسلم د طاعون بیماری چې ده د هر مسلمان دپاره شهادت دی. نو طاعون خو هغه وخت کې یو بیماری چې بالاقه باندې راټول به یې مړه کړو خو علما وایي چې طاعون هر هغې بیمارۍ ته وایي چې د هغې اخري نتیجه صحیح هغه مرګ یعنی د هغې علاج د انسانانو سره ظاهري د هغې کې هغه وایي چې د علاج نشته. نو څوک چې په داسې قسم مرض باندې مړ شي او عقیدې د توحیدي نو موږ به ښه ګمان ساتو چې د آخره خاتمه څه ده ښه شوې ده. دغه شان چې یو سړی په اوبو کې ډوب شي مړ شي دیوال پرې راولېږي مړ شي نو دا هم رسول صلی په حدیث کې ویلي امام بخاري د حدیث راوړی دی وایي شهیدان 5 دي آخرت په احکامو مطابق دنیا کې نه دا خبره د آخرت ته یعنی په آخرت کې شهیدان څو دي 5 دي المطعون والمبطون وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. هغه سړی چې د ګیډې د مرض د لاسه مړ شي ګیډې چې بیماري راشي هغې د لاسه مړ شي یو سړی په اوبو کې غرق شي یو سړی باندې دیوال لوري یو سړی د الله په لار کې ووژلی شي او یو سړی باندې چې دی نه طاعون بیماري راشي نو دا چې دي چې عقیدې د توحیدي نو د دوی د اخره خاتمه څه ده دا ښه ده. دغه شان چې یو زنانه ماشوم پیدا کېږي او په هغې کې د زنانه مړه شي او عقیدې د توحیدي نو رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث ته امام ابو داود راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دا زنانه به شهید حسابېږي. دغه شان چې یو سړی اور کې وسوځي مړ شي د ده باره کې یو روایت کې راغلي چې دا کس یې د شهید دی. دغه شان یو سړی د دین په دفاع کې د مال په دفاع کې د بچو په دفاع کې مړ شي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی څه دی دی هم شهید دی. دا ښه خاتمه ده. او په عبادت باندې مړ کېده چې انسان له مرګ په داسې وخت کې راشي چې دی به صحیح دی په عبادت نه دا یو ښه خاتمه ده. الله سبحانه وتعالی دا ښه خاتمې موږ ته نصیب کړي. عبدالله ابن المبارک رحمه الله
وی کله چې په هغه باندې مرګ راغی نیکانو خلکو ته ګوره وی کله چې په هغه باندې مرګ راغی وی سترګې کولاوي کړې سخته پې وه او په دې سخته کې د سترګې کولاو کې ویې خندل په دې سخته کې وخندل خو هغه سره کسان ناسو هغه په تعجب کې شوي ولې د قرآن د آیت ووي لمثل هذا فليعمل العاملون وی که څوک څه کول غواړي د دې دپاره نو ویې کوي د دې دپاره وی نه وي خو دې کې اشاره څه ده زیر ول ورکړی کنه هغه سخته کې ورته ملایکو وي راځه خپل ستانه مونږ سا وباسو ابشر زیر یې تاله درکوو د څه د جنت او د دې رب چې هغه غوسه نه دی تا نه راځي دی راځه هغه په دغه ټیم کې د آیت ویلي لمثل هذا فليعمل العاملون ابلوس د یو ملګري سره ما رابطه کړې وه والدې وفات شوی نو هغه ماته دا خبره وکړه چې وی کله چې دا بیهوشي د مرګ د راتله له دې نه مخکې د آیت څو پیرې ووي سلام قولا من رب رحیم الله وی سلامتیا دی وینا ده د یو رحیم باچا د طرف نه وی دی چې وي بیا دې نه بعد بیهوشي راغله د مرګ هغې نه بعد بیا نه خبرې کړي نه سترګې ګولو کړې به دنیا نه تللی خدای آخري خبره وه سلام قولا من رب رحیم ډېرې واقعي دي که زه وله ورشم نه دا ټیم به هم زما نه ډېر واخیستی شي خو هسې د اشاره مې دې واقعي ته وکړه هغه یو یمنی مړو په دې مسجد نبوي کې تاسو به لیدلی ډېر مشهور تصویر دی د هغه سجدې لګولې او ساتې وته د پولیس او د خلک چاپېره ولاړي د ده قیسه دا ده چې دا یو داسې سړی چې دی د قرآن لوستل په خپله نه ورته خو ډېر دیندار انسان په دې مسجد نبوي کې به ناست د مونځونه او نفلونه او تهجد دا به یې کول غریب انسان نو چې څوک چا به قرآن وي نو دی به له خواله ورغی او هغه ته به یې وویل په زور وایه زه به یې اورمه په خپلو له ویل نه ورتلو قرآن بالکل نشي ویل نه بس هغه چې څوک به هم ناست هغه به قرآن په تیز دی به ورته ناست وي د سترګو مې د اوښکې روانې نه به دی د یو کس سره ناست او قرآن یې اورېدو ماسپښین ته نږدې ټیم کې او جړلې نو په دې کې سجده راغله وایي چې څنګه سجده راغله نو هغه ورته چې دې کې سجده چې دواړه سجدې وي دواړو سجدې ولګېد هغه راپاڅېد دی پکې پاتې شو په مسجد نبوي کې قرآن یې اورېدو هغې ته جړل به یې کې د ساه لاړه داسې د نیکانو خلکو د خاتمې څنګه د یو چتو خلکو د خاتمې څنګه دا واقعه یو نیک انسان ترکان په دې ریاض کې هغه به ترکاڼي کوله او کله چې به د ضحا د مانځه د ټیم راغی که نه صلات الضحا 9:30 بجو کې 10 بجو کې نه ده به لازم د دکان خپل بندو یاره که هر څه کېږي خو زه به جومات ته ځم نه د دې جومات دغه جومات چې کوم نوکر دی بنګالی د هغه نه چابي اخیستی داسې جیب کې دې ټیم کې به زه 2 رکعته لمونځ هلته کوم هغه ول هم ورکړی و نو اودس به وکړو 2 رکعته لمونځ به یې کوو کله چې به د لمونځ وکړو واپس به راغی دکان به یې کوله که په دې کې به دې ګراک خفه کېدو که تو هر څه خو دا د هغه دا وي چې ټیم زما د رب دی نو دې کې د چا سره ګزاره نشم کولی یو ورځ یې هغه قشن دکان بند کړو راغی اودس یې وکړو جومات یې ورکوله وکړو دننه ورغی او بیا به یې دا ور د دنې نه بند کړو چې جومات ته نور څوک نه راځي په ځان پسې ور بند کړو ودرېدو مونځ یې کوو چې کله سجدې له ورغلی دی یو بس رب العالمین سره ملاقات شي په هغه ټیم کې د ساه وتې دغه کسان وایي کوم چې خوا شا کې هغه وایي چې موږ ته هم پته نه وه چې دی مړ دی خو د دوکان ډېر وخت بند و نو موږ چې پلانې چې څه کار باندې به تللی نه دغې د اوسه پورې دوکان کولاو نه کړو نور کله خو دی جومات ته لاړ شي بیا راشي دوکان کولاو کړي ته چېرته به تللی ماسپښین بانک چې وویلی چې ټول خلک جوماتونو ته روان چې لاړو الله اکبر سړی لا اوس هم په سجده پروت دی دا وایي چې کېدی شي موږ وایي چې دا به اوس هم لګوي په منځه به ولاړ د څنګه سجده چې وړه خو یې دا هغه طرف ته ساتي وته و داسې الله سبحانه وتعالی د دې بعضو کسانو له چې داسې اخره خاتمه ورکړي دی یو بوډۍ زنانه قصه دی یو عالم په یو کتاب کې ذکر کړی و چې د هغې 80 کاله عمر او عربۍ زنانه وه هم په دې ښار کې به ریاض کې 80 کاله د هغې عمر و مونځ به یې کوو روجې به یې په دغه عمر کې نیوې ډېره دینداره زنانه وه زوی وی
وې زه چې به کلم سحر منزله راپاسېدم نو مور به راپاسولم بیا چې ما مونځ وکړو چې زه به رالم نو مور به راله ناشته م تیاره کړې وه او ما سره ډېره سخته مینه وه او چې کله به ما داسې کار وکړو چې دین خلاف و په دې به ما نه ډېره خفه کېده د شپې به وي ولاړه او تهجد به یې کول چې ستړي به شوه ناسته به وه چې په ناسته به یې نه شو که په ملاسته به یې کول خو دا به لازم هغې په ځان باندې لازم کړي وو یو ورځ وي زه راپاڅېدم چې موږ سهار بانګې ویلل اقامت ته لږ ټایم پاتې دی ما چې داسې کېدای شي ما چې اواز یې کړی خو زه او داس مې زر زر وکړو ولاړم هغه په خپله کمره کې وه نو بیا مې لمونځ وکړو ورالمه انتظار چې زه اوس به مور ووایي چې ناشته تیاره خو څه ونی وي ما هم څه ونی وي ما چې پرېږده وده شوي وي عمر یې زیات دی نو تنګوم یې نه اوس به زه ناشتې دپاره دا بوډۍ راپاسوم بیا مې پرېښوده ماسپښین منځه ټایم راغی زه پکې کار له تللی وم چې رالم کور د ماسپښین بیا مې اوازونه کول چې مور مور نشي کمره کې دننه وم چې داسې چل اوس به پورې کمره کې چې زه ورغلم هغه به سجده باندې پرته وه نو چې ما داسې وړه قول اوازونه مې د ګړیزي سیمه ده کړه خو ولید هغه طرف ته هغه تهجد کې دې ساه وتی او دې خبر نه و داسې بعضې انسانان الله سبحانه وتعالی دا اخري خاتمې ورله داسې ورکوي څه خیره چې د اسې میلاوي دوی به څه محنت کړی که تېر شوي دوره تفسیر کې که موږ سره کوم کسان ناست وو ما یو واقعیت اوسه ذکر کړې وه زمونږ خپل یو ملګری زما سره درې څلور پېرې ملاقات مې شوی هغه په دغه روژې کې مړ شو بیا ما ملګرو سره رابطه کوله ما څنګه مړ شو وي دې داسې چې هغه ښځې وي او بچي وي چې دا د ده طریقه وه په روژې کې د مازدیګر د مانځه نه واله د مازدیګر مونځ به یې وکړو کور ته به راغی په خپله کمره کې به ناست د دغه وخت نه واله د ماښام بانګ پورې دا به د قرآن وي ډېر دینداره انسان او د خپلې ښځې ته یې ویلي چې لکه ما ته به څه نه وایې په دې ټینګ ما تنګوي نو هغو به ورته څه نه وي کله چې به هغه ورسه تیار کړو د اواز وکړو پلاني راځه به راغی په دغه ورځ ښځې ته اوازونه کول خو پلانې نه راتو خبر نه و چې پلانې تللی نو چې کله به هغه وایي چې مونږ ورغلو مونږ کمرې ورکوراو کړو نو دا قرآن په دې غېږې کې پروت و دا سر یې زیښود او مړو ساتې وتی خو دا قرآن سر یې په لاس کې و هغه قرآن کولاو پروت او ساتې وتی دا اخر خاتمي چې الله سبحانه وتعالی د انسانانو له داسې ورکوي د ښو خلکو له نو هغوی دې لپاره محنت کړی هغوی دې لپاره کوشش کړی داسې نه میلاوي کور ګاډی خوراک څښاک بغیر د پیسو نه میلاوي نو تاسو څنګه اخر خاتمه داسې غواړئ چې صرف به دعاګانې کوو نور به څه نه کوو تاسو څنګه جنت هسې داسې غواړئ د هغې لپاره محنت او کوشش پکار دی د دې سره چې د بیان اختتام ته ورسېدو اگر که دا موضوع تفصیلي موضوع ده او دغه باندې به اکتفا وکړو انشاءالله زما مقصد دا دی چې صرف دا خبره ستاسو ذهن کې کینی نو خبره به انشاءالله واضح شوي کوشش کوئ چې دغه اسباب چې کوم موږ ذکر کړو دا په ځان کې راولئ کوشش کوئ چې په دې باندې عمل کوئ چې الله سبحانه وتعالی تاسو ته د خاتمه نصیب کړي الله سبحانه وتعالی دې زموږ اخري خاتمې روي کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې الله سبحانه وتعالی زموږ نه راضي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په توحید باندې د رسول په طریقه باندې مضبوط یو انشاءالله په بله موقع باندې به د هغه خاتمې تذکره وکړو چې هغه بده خاتمه ده سوء الخاتمه د هغې اسباب د هغې علامې او په هغې کې بعض واقعات چې بعض کسانو باندې څنګه د اخره خاتمه راغلې ده دا به ذکر کړو الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو